يا نبي سلام عليك يا رسول نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو موږ تاسو سره مخاطب یو او زمونږ ټاپک د روزې متعلق دی دوه قسمه مسائل تاسو په خدمت کې عرض کول غواړم اول قسمه مسائل هغه دي چې کوم سره روزه نه ماتيږي او نه مکروه کیږي یعنی هغه قسمه مسائل چې د روزې په صورت کې د انسان نو شو نو روزه ورسره خرابيږي هم نه او ماتيږي هم نه د ټولو نه اول علما کرامو مفتیان کرامو په مسألو کې اول مسله غره غسته ده چې د روزې په حالت کې یو نارینه یا یو زنانه انجکشن ولګو او دغه انجکشن یا په غوخه کې دی او یا په رګ کې دی نو دې سره قدرمنو روزه نه ماتيږي د دې نه علاوه د سخت ضرورت په وخت کې یو نارینه یا یو زنانه ولګیدل او بل چاته د وینې ضرورت او دی ولګیدل او خپل وینې هغه ته ورکړه نو دې سره روزه نه مکروه کیږي یا د دې نه علاوه د انجکشن په ذریعه سره د هر قسم ټیسټ لپاره د بدن وینه وباسل کیږي نو د روزې په حالت کې د بدن نه وینه د ټیسټ لپاره وباسل شي سم مسأله پدې کې نشته د طاقت لپاره کوم انجکشن لګول شو د روزې په حالت کې اغم تاسو کولاګو نو روزه وسره مکروه کیږي هم نه او ماتيږي وسره هم نه دا سه اکسیجن چې خالص هوایی هغه سره د دوايي ذرات نوي یا د دوايي وغیرہ نه جوړ کړي شوی نیوي نو که اکسیجن داسي چې خالص هوا ده او هغه انسان راخ کو نو هغه سرم قدرمنو روزه نه خرابيږي او نو سره مکروه کیږي یو بندا په خله کې وبواچي او د خلینا هغه وبو واپس ورتوي کی او کوم لونواله په خله کې پاتې شو نو هغه سره روزه نه مکروه کیږي او نو ور سره روزه خرابيږي د دې علاوه یو انسان دی او داغه په خله کې دننه چې کومي توکانی دي د اولګید او هغه توکانی تیر کړي نو روزه ور سره مکروه کیږي اومنا او ماتيږي ور سره اومنا او دغه توکانی جمع کول او بیا په جمع تیرول دا ندی پکار د دین علاوه د ضرورت په وخت کې زنانا یا نارینه یو سیز ټیسټ کوي یا چک کوي او معمولی دا سراوالی جبه سره وجنګي او بعد د هغې نه بیا توکانی وتو کی نو روزه ور سره مکروه کیږي اومنا او روزه ور سره قدرمنو خرابيږي اومنا بعض وخت کې بنده دا سو کې د روزه په حالت کې پوز راخ کې ډیره تیزه نو د هغې په ذریعه سره غ بلغم په مرای باندې ورتیر شي نو کدننه لاړل نو روزه ور سره نه مکروه کیږي او نو ور سره روزه ماتيږي بعض وخت کې قدرمنو یو نارینه یا زنانه دا سو کې چې ډاکټر ته لاړ شي او ډاکټر ناغي غاخ تکلیف وتا غاخ وباسي نو که چرته یقیني دی چې مثال کې تور پر دې دا غاخ وباسي دا وینه د مرای ته نزي نو بیا خو خیر دی او که وینه مرای ته لړ بیا روزه ماتيږي او که وینه مرای ته نزي بچ پاتې کیږي دې سره نه بیا روزه مکروه کیږي نو ور سره روزه خرابيږي تو روزو په حالت کې اکثر د دې اورونه لګوینه راشي نو هغه وینه که کم مقدار سره د توکانې سیوا دي او هغه د بنده تیر شي نو هغه سره روزه نه مکروه کیږي او نو ور سره روزه ماتيږي دین علاوه د روزې په حالت کې یو نارینه یا یو زنانه حجامه وکړه نو د سره روزه مکروه کیږي اومنا او ماتيږي وسره اومنا یا یو انسان دی یو زهريله سیز اوچی چ او ټکه وته ورک نو دې سره روزه نه مکروه کیږي او نو وسره روزه ماتيږي دین علاوه قدرمنو د میرګي دورا ک بچا باندې رااله د روزې په حالت کې نو روزه ور سره نه مکروه کیږي او نو سره روزه ماتيږي د بواسیر مریضان دي اکثر نارینه یا زنانه نو هغه د مخصوص اندامونو کې د انجکشن وي نو هغه سره روزه نه مکروه کیږي او نو سره قدرمنو روزه ماتيږي اوس یو انسان په لار باندې روان دي او بی اختیار هغه لوګي دي هغه لوګي مثال کې تور پردار سره دي هغه لوګي د انسان ورتیر شو یا دوړه دا اگر د په مرای باندې تیر شو یا په لار باندې روان دي او مچ او یا ماشه
هغه وغیره دننه لاړل د خولې ته، نو دې سره قدرمنو روژه نه خرابېږي. یو انسان په یره باندې خوراک سکاک او یا کوروالی د دنه وشه په یره باندې، نو قدرمنو دې سره روژه نه مکروه کیږي او نه ماتیږي. یو انسان باندې غسل واړی د احتلام ورته وشو، نو په دې بنیاد باندې قدرمنو روژه نه مکروه کیږي او نه ورسره روژه خرابېږي. د دې نه علاوه یو انسان دی او هغه په وخت کې دوی واچوله یا بې اختیاره دننه یو انسان دی بې اختیاره اوبه لاړې د وخت او یا مثال کې طور پر بې اختیاره دوی لاړه، دې سره روژه نه مکروه کیږي او نه ورسره روژه ماتیږي. د روژې په حالت کې په سترګو کې دوی شوه او یا رانجه لګول شو، نه ورسره روژه مکروه کیږي او نه روژه خرابېږي، خو شرط دا دی چې د هغې اثر مرای ته یعنې حلق ته نه رسي. عطر او یا د نورو ګلونو خوشبويي بوی کول نه ورسره روژه مکروه کیږي او نه ورسره روژه خرابېږي. بعض وخت انسان داسې وکړي چې روژې سختي، نو دی د رومیال لونکي یا لوپټه لونده کی او هغه په خپل سر باندې کیدي، نو دې سره روژه نه مکروه کیږي او نه ورسره روژه خرابېږي. کومه زنانه ده هغه خپل ماشوم ته پای ورکوي د روژې په حالت کې، نو د روژې په حالت کې خپل ماشوم بچی ته پای ورکولی شي، نه ورسره روژه مکروه کیږي او نه ورسره روژه ماتیږي. د دې نه علاوه هر قسم مسواک شو، نو هغه هم کولی شي، نه روژه مکروه کیږي او نه ماتیږي. اکثر مریضانی هغې د انجیوګرافي کوي، نو انجیوګرافي په صورت کې روژه نه مکروه کیږي او نه ماتیږي. نزله یا زکام یو سړي ته ولګېدل او هغې د بام دوایي راواغسته او هغې په سپیمو باندې یو طرف ته او بل طرف ته ولګوله، نو هغې سره روژه نه مکروه کیږي او نه ورسره خرابېږي. ډایلاسیس هم د روژې په حالت کې کولی شي، روژه ورسره نه مکروه کیږي او نه ورسره روژه خرابېږي. د دې نه علاوه ډیکاري سره هغه تروې اوبه د انسان خولې ته راشي، نو هغه تروې اوبه توکل او هغې سره نه روژه خرابېږي قدرمنو ډیکاري سره، او کمې اوبه چې راشي او نه ورسره روژه مکروه کیږي. د هر قسمه ټیسټ لپاره د خپل بدن نه وینه اخیستی شي، نه هغې سره روژه مکروه کیږي او نه ورسره قدرمنو روژه خرابېږي. دا خو هغه مسایلو چې په کوم مسایلو سره روژه نه ماتیږي نه مکروه کیږي. بقایه هغه صورتونه یو څو صورتونه ستاسو خدمت کې عرض کوم، کومو سره چې روژه مکروه کیږي. مکروه ویل کیږي ناخوښ ته، روژه ماتیږي نه، خو ناخوښه غونتې ناخوښه شي، نو په دې بنیاد د هغې نه ځان ساتل پکار دي. د روژې په حالت کې دنداسه کول شو، دې نه ځان ساتل پکار دي. ټوپیس کول شو، یا مخکې زمانو کې دا کویله وه، په دې کویلې په ذریعې سره به یې دا غاښونه صفا کول، نو د دې څیزونو نه ځان ساتل پکار دي. بل دا قدرمنو چې بغیر ضرورت یو څیز هغه په خپل خوله کې جول یا کاغذ بند جوي یا پلاستیک جوي، دې سره هم روژه مکروه کیږي، د دې نه ځان ساتل پکار دي. غیبت په روژه کې نه دي کول پکار، دې سره هم روژه مکروه کیږي. د هغې نه علاوه قدرمنو په روژه کې جنګ شو، جګړه شوه، کنځلې شوې، بدې ردې شوې، اگر که هغه کنځل او بد رد یو ځناور ته ولینی، دې نه ځان ساتل پکاري، په دې کې روژه مکروه کیږي. وینه ورکول شو او د دې نه علاوه قدرمنو په خوله کې توکاڼې جمع کړي او هغه بیا بنده تیری، دې سره هم روژه مکروه کیږي. بغیر د عذر نه ترک په ذریعې سره ګلوکوز لګول، بغیر د عذر نه، نو هغې سره روژه مکروه کیږي. په پوزه کې چې کوم دی بنده اوبه واچوي یا په خوله کې اوبه واچوي او هغې کې مبالغه کوي، نو هغې سره هم روژه مکروه کیږي. یا بعض وخت کې بنده پښمني کې دومره لیټوالی وکړي چې د سحر د ټیم داخلېدو یری پي، نو دې سره هم روژه مکروه کیږي. او یا دومره وینه ورکول چې یو بندې او مریض ته دومره وینه ورکړي چې دته کمزورۍ خطره پیښه شي، نو دې سره هم روژه مکروه کیږي. او بل دا چې په غسل جنابت کې، یعنې کوم انسان باندې چې غسل فرض شو او دی په هغې کې دومره تاخیر وکړي چې نور پرې راوخیږي، نو دې سره هم قدرمنو روژه مکروه کیږي. د دې نه علاوه قدرمنو دریم قسمه هغه مسایل دي چې په کومو سره د انسان روژه ماتیږي، خو قضا پې راځي او کفاره پې نه راځي. یو انسان نه مثال کې طور پر هغه ولګېده او غاښ یې وباسه او د هغې نه علاوه د داړو نه وینه ده او هغه وینه په مرای باندې ورتېره شوه، نو دې سره د ده دا روژه ماته شوه او دی به د دغې روژې قضا راګرځوي. بله مسئله دا ده چې یو انسان دی د یو مرض د وجې نه هغه نه دومره وینه
یا دومره نو راووته او هغه د ورونه او هغه په مرای باندې ورتیر شو نو قدرمنو د روژه هغې سره ماتیږي دی به د دغې روژې قضا راګرځي. یا یو انسان دی هغه په ځان باندې احتلام یعنی په ځان باندې غسل واړو نو هغې سره هم د روژه ماته شوه د دغې روژې قضا به دی راګرځي. د دې نه علاوه یو انسان هغه خپل بیبي سره خپل بوسو کنارې کو او د هغې د وجې نه د ده نه انزال وشو نو په دغه بنیاد هم د ده روژه ماته شوه دی به دغه روژه دوباره بیا راګرځي. د دې نه علاوه قدرمنو یو داسې سیز بنده تیر که چې عام روټین کې عادت کې هغه خوړی نشي لکه کاڼې بنده ور تیر که یا د لرګیو ټوکړی را واغسته او هغې خولې ته ور وویشته او هغې ور تیره کړه نو دې سره هم د ده روژه ماته شوه د دغې روژې قضا به دی دوباره بیا راګرځي. او یا یو انسان دی هغه ته احتلام وشو او هغه ووایي چې یاره دې سره جوړه زما روژه ماته شوه نو هغه ولګېده او خوراک څښاک یې شروع کړو نو دی به د دغې روژې قضا راګرځي. د دې نه علاوه قدرمنو یو انسان دی د بیمارۍ یا د مجبورۍ په حالت کې دی ولګېده او د روژه ماته کړه نو دی به بیا د دغې روژې قضا راګرځي او په ده باندې کفاره نشته. بل قدرمنو بعض وخت کې انسان داسې وکړي چې راپاسي او دی ویږي د پښمنۍ ټیم لا باقي دی او پاتې دی او دی ښه خوراک کوي او چې پښمنۍ وکړي نو ده ته بیا پته ولګي چې یاره دا خو د سارې ټیم داخل شوی دی نو د دغې روژې قضا راګرځول دا په ده باندې شته او کفاره په ده باندې نشته. یا بعض وخت کې انسان داسې وکړي چې وریځ ډېره زیاتی او دی ویږي نور پرېوترې تورې تیارې راغلي دي او دی ولګېده او د روژه ماته کړه او الانکه ټیم خو شوی نو نو د دغې روژې قضا راګرځول دا په ده باندې ضروري دي. د دې نه علاوه یو بنده ته روژه یاده ده روژه ورته یاده ده او دی اودس کول او اوبې ورتېرې شوې یا لامبل او اوبې په مری ورتېرې شوې نو په دغه صورت کې به دی د دې روژې قضا راګرځي. او یا مثال کے طور پر یو تن دی ته کس ته په ډکه خوله باندې الټی وکړي نو دغه روژه د ماته ده د دغې روژې به دی قضا راګرځي. او یا مثال کے طور پر عود وغیره د هغې لوګی دی او یا نور داسې خوشبویي ده او قصدن عمدن دا تن ولګېده او هغه داسې راښکله او په مرای باندې ورتیر کړه هغه لوګی نو په دې بنیاد د ده روژه ماته شوه او دی به د دغې روژې قضا راګرځي. نیوبولایزر استعمالول دې سره هم روژه ماتیږي د دغې روژې به بیا دی قضا راګرځي. د نزلې او د زکام دپاره دا کم سپری چې میلاویږي هغه خوله کې بنده وکړي نو هغې سره هم قدرمنو روژه ماتیږي او دغه روژه به دوباره بیا قضا راګرځوي. د دې نه علاوه انهیلر استعمالول په روژه کې چې یو سړي دا استعمال کو نو هغې سره هم روژه ماته شوه او د دغې روژې قضا به راګرځي. او بل دوایي یا اوبو باندې مشتمل مصنوعي اکسیجن دی او هغه دا بنده استعمالی نو دې سره هم روژه ماته شوه یعنی مطلب د دغې روژې قضا په ده باندې لازم ده. یا یو انسان ولګېده برای راست یې معدې ته انجکشن ولګو او یا برای راست د معدې ته په سیسیز باندې غذا ور ورسوله نو دې سره هم د ده روژه ماته شوه قضا به یې راګرځي. انډوسکوپي شو هغه کول یې سره هم روژه ماتیږي څنګه ستاسو په علم کې ده د انډوسکوپي کې دی چې دی دا کیمره دننه ورکوزي نو که مې لارې چې په هغه لارو کې دننه لاړي نو دی د هغې نه مخکې لږې اوبه ور غوزار کړي او هغه اوبه ولګي او دا لارې دی ته صفا کړي او دا کیمره بیا په صحیح طریقې سره تک کوي او ریکارډ رالي نو دې سره هم قدرمنو روژه ماتیږي او د دغې روژې قضا به راګرځولی شي. دغه یو څو مسایل مې ستاسو په خدمت کې عرض کړو. نور هم بالله مسایل داسې دي چې د هغې د وجې نه د روژې قضا راځي او کفاره نه راځي. الله تعالی دې موږ تاسو ټول د دغې څیزونو نه بچ کړي او دا روژه دې الله تعالی په خیر خیریت سره او د صحیح سلامت روژې نیولو توفیق دې الله تعالی موږ او تاسو ته راکړي. ځکه د نبي علیه الصلاة والسلام یو حدیث مبارک دی من سلم له رمضان سلمت له السنه چا چې د روژې میاشت مبارکه په سلامتیا سره تیره کړه الله به دا بقایا 11 میاشتې هم د په سلامتیا سره تیرې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.